ګران دوستانو په تیر درس کې مې ولوسته چې آی سی په څو ډوله ده، مثلا اس ام ډي و او بي جي ای و. هغه غټ کټګورۍ اوس یې وړې کټګورۍ چې آی سیانې په څو ډوله دي په دې ویډیو کې درته ښایم. هیله دا ویډیو به تر اخره وګورئ او زموږ چینل به در سره سبسکرایب کړئ. ګران دوستانو بعد د آی سی د غټ کټګورۍ نه چې په اس ام ډي او بي جي ای باندې تقسیم شوې وې، اوس آی سی نو په 5 ډوله موږ کولی شو ونوموو چې هغې څخه یو هم سی پی یو آی سی ده، بل پاور آی سی ده، بل فلاش آی سی ده یا پروګرام آی سی ده، بل ان ټي آی سی ده یا د آنتن آی سی ده، بل آیډیو یا هم هغه کوم د رینګر یا سپیکر رینګر آی سی چې د هغې څخه عبارت ده. دا هغه 5 آی سی ګانې دي چې پخوانیو نوکیا او زړو موبایلو کې ډېر زیات استفاده کېدلې او په اوسنیو موبایلو کې چې دا پاور آی سی پورې ټول مربوط کیږي. کوم غټ موبایلونه انډرایډ موبایلونه چې دي پاور آی سی پورې مربوط کړي دي، یعنې پخوا غوندې نه دي کړي چې مثلا د فلاش آی سی جدا وه، مثلا یا د بلوتوت جدا وه او نورې جدا وه، یعنې آی سیانې خو ډېرې دي خو دا 5 پکې ضرور وې. او اوس موبایلو کې پکار دا ټول مربوط د پاور آی سی کړي دي. نو راځو لومړی سی پی یو آی سی ته چې سی پی یو آی سی کوم آی سی ته وایي، وظیفه یې څنګه ده او څنګه معلومیږي چې دا سی پی یو آی سی ده. سی پی یو آی سی په موبایل کې داسې یو رول لري لکه څنګه د انسان مغز چې ده. که چېرته د انسان مغز خراب شي دا ټول وجود یعنې ورسره خرابېږي. او موبایل کې داسې حیثیت لري چې ټول موبایل کنټرول په لاس کې لري او که چېرته دغه آی سی خرابه شي موبایل بیا خاموشېږي. او د دې آی سی پېژندلو طریقه داسې ده چې وایي دا آی سی همیشه په د مرکزي برخه کې وایي قرار لري. تاسې کتلی شئ مثلا. او د پېژندلو یوه بله غټه نښه یې دا ده وایي دا آی سی 4 ګرده خپله داسې یو زیړ رقم خط لري. دغه آی سی تاسو کتلی شئ. ګران دوستانو دا سی پی یو آی سی ده، دا موبایل 11 یا 1200 موبایل چې ورته وایي هغه ماډل ده، پخوانی نوکیا موبایل ده. دا آی سی تاسو کتلی شئ 4 ګرده یو زیړ رقمه خط لري او دا یې د پېژندلو غټه نښه ده. مثال که تاسو آی سی نشئ پېژندلی کولی شئ دغه علامې پورې وپېژنئ. ګران دوستانو اوس دویمه آی سی تعریف درته کومه. دویم آی سی چې دا سی پی یو پاور آی سی ده. وایي پاور آی سی داسې یو آی سی ده لکه څنګه چې د انسان زړه په بدن کې کار کوي، داسې یو خاصیت لري. وظیفه یې دا ده چې د برق ولټاژ د بیټرۍ څخه د موبایل ټولو قسمتونو یا برخو ته لېږي. او وایي که چېرته دغه آی سی خرابه شي د موبایل د خاموشېدو یا ګل کېدو او یا د بعضو برخو د فلج کېدو سبب کېږي. او د پېژندلو نښه وایي دا ده، وایي په بورډ کې داسې پېژندلی شي چې مثلا دغه آی سی 4 ګرده خزانونه، مقاومتونه او یو کرسټالي ساعت وایي موجود وي. لکه تاسو کتلی شئ دغه پاور آی سی دی، یعنې په ټول بورډ کې چې ده دا آی سی ډېر خازن مقاومات او کرسټالي ساعت نیولې ده. دا آی سی تاسو کتلی شئ دغه پاور آی سی ده. او د پېژندلو غټه نښې همدا دي چې زیات خزانونه، مقاومتونه او کرسټالي ساعت د دې په چاپیر کې وجود لري. دغه پاور آی سی ده. نو هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي او راتلونکې ویډیوګانې هم وګورئ. په راتلونکې ویډیوګانو کې به د 3 4 آی سی په اړه هم تاسو ته معلومات درکوم.
نو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي شمس MSD مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د دوستانو سره ویډیو شریکه کړئ. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.